خوړل به مې له ګوتو نه نوکان له برکته خوړل به مې له ګوتو نه نوکان له برکته نږدې وم چې کامیاب شم د جانان له برکته او ته هر وخت ناکامې په مردودو کتابونو زه هر وخت کامیاب یم د قرآن له برکته ته هر وخت ناکامې په مردودو کتابونو زه هر وخت کامیاب یم د قرآن له برکته کوټې څاڅې په بام باندې ولاړ یم ملګرو دیدن مې د یارو کو د باران له برکته مننه کوټې څاڅې په بام باندې ولاړ یم ملګرو دیدن مې د یارو کو د باران له برکته ویل مې په سپین مخ د نری چاپ ولې جوړ شوی سال صاحب ویل مې په سپین مخ د نری چاپ ولې جوړ شوی ویل یې د خونکار پیزوان له برکته او دا نن چې د یارانو په مابین کې جک سر یم دا نن چې د یارانو په مابین کې جک سر یم دا ورځ مې د ښکلي بابا جان له برکته او دا اوس خو په قرآنو او کتابو نه سړی کېږي ملا زه مسلمان شوم د اذان له برکته او ویل مې په وړه خوله دې وړه خندا د څه ده ویل یې د شډل بډل مهران له برکته سلامونه نیکې هیلې پښتنه مینه او احترامات وړاندې کوم هیله لرم چې روغ جوړ او د صحت جامې به مې په تن وي یو څو انتخابونه داسې میدان کې چې مې هر وخت ګوته بټه پاتې کېږي نو خود به شاعري له مونږه پټه پاتې کېږي که وغواړم داخله کړم بیلچه د ځمکې تل ته بیلچه رانه د ځمکې تل کې غوټه پاتې کېږي او زه داسې سوداګر یم شی په خپل سر ورکومه د ښکلو دیدنونه راته ګټه پاتې کېږي او خاونده په دې ځای کې زه بیخي در نه راضي یم د یار برخه وړاو زما غټه پاتې کېږي موږ تل په دې لګیا یو چې د نورو خولې صفا کړو د خپلې خولې غاښونه مې بې برټه پاتې کېږي او پرون بازار ته لاړم په زوره مې نارې کړې ځوانان زمونږ ولې بې جرته پاتې کېږي او د ځان معرفت نه کړم خو زما معرفت دا دی په یو ګام فاصله کې مې کټه پاتې کېږي دوی وایي محبت په مثال لکه شربت دی مهران لیونی ولې بې شربته پاتې کېږي او وروستی انتخاب دی چې سخته زور غواړي چې ځواني کې څوک ارمان وخوري د لالي نښه وي هغه هم درنه باران وخوري هغه چې وخاندي د ځان سره دنیا خندوي چې په غصه شي نو غاښونه یې شونډان وخوري او زما کپن زما د مور له سپین پړونې وکړئ سخت ګنهګار یم وجود به مې چینجیان وخوري او په پښتني رواج کې مینې ته سزا همدا ده لیلا د خاورې شي لالی د تور زندان وخوري او مهرانه ستا په شان ساده شډل ګرځېږي دا بعضې ښکلې چې د ښار منځ کې دوران وخوري او ټپیزه د وایي په سر یې سپینه لپټه ده د نجونو میره د ساده ده خاونده پیغله پښتنه ده لونې دنګه ده اوږده ده او زما په شانې 3-4 خوړلې دي نه مننه